دي. نو خدای جوهر دې وکړي چې تاسې اوبه وپېژنئ. اوس کله کله په یوه ویاله وي اوبه را روانې وي، د هغې اوبه هر وخت دپاره جوړې وي، پاکې نظیفې سوتره تکې سپینې وي، خو کله کله داسې پېښ شي چې خوند کې هم فرق وي، رنګ کې هم فرق وي، هغه بوی یې هم له لرې نه حس کولی شي. نو بیا په هغو اوبو باندې لباس مینځل هم نه دي ښه، ځان مینځل هم نه دي ښه، اودس کول هم نه دي په کار، او چکاپ خو یې بیخي نه ده په کار، ځکه چې سړی ورباندې مریضېږي. نو یو بل ورور سمیع الله عبرت صاحب هغه پوښتنه کړې ده، وایي د جمعې لمونځ په هر چا لازم دی؟ محترم وروره نه خیر، داسې نه ده چې د جمعې لمونځ په هر چا باندې لازم دی. د جمعې د لمونځ د واجبېدو 5 شرطونه دي. هغه شرطونه چې په چا کې وي نو په هغه باندې د جمعې لمونځ کول ضروري او واجب دي. اول شرط پکې دا ده چې سړیتوب پکې شرط ده. په ښځینه باندې د جمعې لمونځ کول واجب نه دي. داسې نه ده چې اوس خامخا چې څومره ښځې دي کور به کلپوو او ذاتي به هر څه به ماشومان هم په کور کې پرېښي، یا به ماشومان به هم ځان سره په غېږ کې اخیستي، هغه څه کوي د جمعې لمونځ ده. نو د جمعې لمونځ الله جل جلاله ګوره دا په ښځو باندې څومره فضل کرم کړی، په نر باندې الله د جمعې لمونځ واجب کړی ده، او په ښځه باندې الله جل جلاله بیا نه ده واجب کړی ده. د خدای جل جلاله یو خاصه لورینه ده په خویندو میندو باندې، هغوی باید شکر وباسي چې د خدای څومره لورینه په دوی باندې ده. انسان باید هر وخت د خدای شکر ګزار واوسیږي. او دوهم شرط هغه دا ده چې یو څوک لمونځ کوي، د جمعې لمونځ کوي. دویم شرط دا چې آزادوالی، دا سړی به غلام نه وي. که یو څوک غلام وي بیا په هغه باندې د جمعې لمونځ نشته ده، یعنې دا معنا چې د جمعې لمونځ په هغه باندې واجب نه ده. اما که یو څوک یې وکوي اجر او ثواب یې شته، خو پرې باندې واجب نه ده. داسې نه ده چې لکه مخکې شرط یې پکې چې په سړیتوب. او دریم شرط یې دا ده چې هغه سړی به چې وي بالغ به وي او عاقل به وي، په ماشومانو باندې نشته. د موږ اکثره خلک له ځان سره کله د دینداره خلک ماشومان منځونو ته بیا یې ښه کوي، ځکه چې هغه ورسره عادت سي، هغه ورسره اخلاق بدلېږي. په جومات کې تاثیرات هغه چې د خلکو رکوع ګوري، سجده یې ګوري، قیام یې ګوري، تواضع یې ګوري، عاجزي یې ګوري، انکسار یې ګوري، خدای ته یې ودرېدل ګوري. نو په هغه ماشوم یې هم زده کوي او هم تاثیر په باندې کوي، هماغسې ښه لمونځ کوي. او د ماشومانو تشویقول ډېر ضرور دی چې یاره نه پیدا کېږي جومات ته چې تللی وي ته له ما ډېر تکړه وي په مانځه کې. ماشوم چې ده تشویقوي به یې، ډېر به یې تشویقوي، مشوره به ورسره کوي چې څنګه دې خوښه ده، زموږ د قاري صاحب قرت دې خوښ څه که نه، مولي صاحب څومره ښایسته ځواني د هغه دې خوښه شوه، مولي صاحب څومره ښایسته خبرې کولې دې خوښې شولې. نو همدارنګه ماشومان سړی تشویقي، یو سړی چې خیر و خیرات ورکوي یو غریب ته باید خپل بچي ته ورکوي چې دا ورکړه، تر څو هغه ماشومان هم له دې نیکو کارونو سره عادت سي. او بل شرط څلورم شرط دا دی چې دا سړی به مقیم وي، په مسافر باندې هم د جمعې لمونځ واجب نه ده. نو دا هم د الله جل جلاله فضل او کرم ده په مسافر باندې. لو خو یو عزت الله دا ورکړی چې دا مونځ یې ورته نیم کړی فرض، او دویم مهرباني خدای دا پرې کړې چې د جمعې مانځه وخت راغی نو په دې باندې بیا واجب نه ده چې دی به خامخا د جمعې مونځ ته ځان رسوي. او پنځم شرط یې دا ده چې سړی به روغ او صحتمند به وي. روغتیا بیا هم د الله جل جلاله نعمتونو نه ګوره لوی نعمت ده. که سړی ناروغ وي بیا خدای نه ده مکلف کړی لکه روغ، نو په ناروغه سړي باندې هم د لمونځ نه ده واجب. الله جل جلاله دې په موږ تاسې باندې فضل وکړي. په ځانګړې توګه له هغو درنو قدرمنو لیدونکو نه ډېره مننه کوو چې همدا شېبه دې موږ د تلویزیون د خپرونه ګوري، د عالم راډیو نه په ژوندۍ بڼه باندې زموږ خپرونه ګوري. نو له هغوی ټولو نه مننه کوو. الله جل جلاله دې په هغوی باندې فضل او کرم وکړي. راځئ درنو قدرمنو لیدونکو یوه دمه به واخلو، یو نعت شریف به واورو، بیا پس له هغه نه راګرځو خپلې خپرونې ته. راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې، زما مورې، زما مورې، زما مورې، راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې، راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې. بهر وخت ژړوي درته یادونه، بهر وخت ژړوي درته یادونه، چې به تل لاس په دعا
چاوي زما مورې راته ګرانه تر هر چاوي زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانه تر هر چاوي زما مورې بېلتا مې زندګۍ کې سکون نشته بېلتا مې زندګۍ کې سکون نشته پر سکونه تمناوې زما مورې راته ګرانه تر هر چاوي زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانه تر هر چاوي زما مورې راته ګرانه تر هر چاوي زما مورې څوک مې نشته چې زړګي تا ته تل راکړي څوک مې نشته چې زړګي تا ته تل راکړي ته زما په تن کې ساوي زما مورې راته ګرانه تر هر چاوي زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانه تر هر چاوي زما مورې چې په ما به تکلیف سبا خفا وي چې په ما به تکلیف سبا خفا وي زما د هر مرض